कि बाबा वफात शो तवज्जो बाबा वफात शो न د زامن خیال راغی چې د بابا خو درې څلور غاښونه د سرو زرو دي نو زامنو چې په قبر کې په سونه څه کوي اسیم نه پاکستان د 1 लाख نه خبر اړولې ده 1,20,000 او 1,30,000 توله رسېدلې ده زامنو وی چې بابا اوس په غاښونو څه کوي د سونې واجي صاحب که د سرو زرو غاښونه دې لګولي مرګ نه پس د سره دام نه پرېږدي دا بم د نو باسي لباس بم در نو باسي کپڑے بم در لري کوي توجه زامن ولا جنازه ټیم مقرر شو خلی ولا کولا وکړه د مړي خلی کولا ولا آسان کار خو نه دی لكل فن الرجال امبورو پلاس را واغست اوس غاښونه ته وباسي پاکي ټیم لګي د بار خلکو اطلاع وکړه وای بابا را بار کې د غسل ټیم دی وته صبر وکړه بابا کې ډیر کار پاتې دی مونږ تاسو کې ان شاء الله خډیر کار پاتې دی توجه بار نے اطلاع راغلا نہ جنازی ٹیم قریب شو بابا رابار کے زامن ورتے صبر کے بابا کے ډیر کار پاتی دی پمونږ تاسو کې خډیر کار پاتې دي غاښونه د سره نه پریدي قبر ته به ایمان زی عمل صالح به تا سره قبر ته زی لوی دولت قرآن دی اولاد بچو ته قرآن وښیه شریعت ورته وښیه طریقت ورته وښیه ختم نبوت ورته وښیه اولاد بچي سکول ته ولیږه کالج ته ولیږه یونیورسټۍ ته ولیږه ایجوکیشن ورته وښیه بېشکه تعلیم دې وکړي لیکن قرآن ورته وښیه حدیث ورته وښیه دین نه روشناس کا دین نه خبردار کا اور مسجد مدرسه مرکز خانقام غواړم د سره سره سکولم غواړم یونیورسټیم غواړم کالجم غواړم کیونکه دا لارې ټولې ګډې وډې د زر زر وای انجینران پکار دي انجینران اور پښتنو کې پاریز نشته بیماری ګو ډاکټران او موږ ټول په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده نو په کچرو کې ججان وکیلانو د پولیس افسرانو وای کنه افسرانو او چې په هوا کې چکرې وو پایلټانو خو دې هر څه سری مال په مسجد کې په مصلی باندې امام اوس قدرتي आवाज ناراضي بالکل مولا سره خو تاسو لګی نه ما ته وی ډاکټر پکار دی انجینیر پکار دی ساينسدان پکار دی پایلټ پکار دی او چې ما وی امام پکار دی مولا دی خوري وای په مصلی باندې امام روجر اغلا تراود پر د قرآن حافظانو د باطن اصلاح د پاره حق پرست پیرانو رسمونه رواجونه ختم شي وای تبلیغیانو اور د ختم نبوت دفاع شي وای د ختم نبوت غازیانو د ختم نبوت غازیانو او د ماته د قرآن تجوید وخی قاریانو قرآن پښتو کې دی پښتو کې به وایو څه کې به وایو دا چاوي پښتو کې به وایو دا چاوي وایم راځم څه کې دی آیا وی پښتو کې دا څه کوم توجه ضرورت عرض کې دی توجه مونږ چې کله سکول کالج کې مونږ به انګلیش زده کوو نه مونږ داسې زده کوو ټي ایچ ای دا आवाज کوي دی وایه بیټا ټي ایچ ای زر وایي سبا خلک وایي چې مولیان انګلیش نه مني تا د خدای مولا سره کښېنئ ټي ایچ ای دی نه مونږ چې کله زده کوو نه دیو ما څه موده مخکې یو سټوډنټ ته وی ما ته بیټا ووایه که نه ټي ایچ ای څه आवाज کوي ما ته وی ټي ایچ ای دا ما ورته وی دی هغه وی دا ما ورته وی دی اما ته وی دا ما ورته بیٹا دا ولی وای ما ته مفتی صاحب دا برټش لهجه ده لکه انګریزي د پاره ظالم د انګریزي لهجه ورته نو قرآن په پښتو کې نه دی په عربی کې دی اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها قرآن په عربی کې دی د عربی لهجه زده توجه مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه تیرات لاړ تاسو کې هغه پریدیان نشته کښتا تیرات لاړ چې تیرات لاړ توجه یو امام پسې منځو که ماښام یا د ماسخوتن نه د قرآن څه بل شانتې وي هغې نه یې تپوس کوي دا د څنګه قرآن وي هغې ورته وي دا یې تیراوال قرآن وي تیراوال دې وجې نه قرآن قاریان پکار دی وایي قاریانو قاریان
ډېر ګډوډ شو زمونږ د مدرسو ریزلټ هم راغی هغه ریزلټ هم راغی په دغه حالاتو نه باوجود زمونږ مدرسو نه اگزام خراب شوی دی نه امتحان خراب شوی دی نه امتحاني حال خراب شوی تیر کال وفاق المدارس ملتان عربیه بورډ چې کوم ریزلټ راغی صرف حافظان چې پاکستان ته ورکړي دي 80,000 د قرآن حافظان وفاق المدارس ملتان امت مسلمہ ته ورکړي دي اور بہترین انداز کے امتحان شوی ہر سن باوجود ایس او پیز پر عمل کرنے کے باوجود بہترین استاد 2 کاله 3 کاله تعلیم متاثر شو ہوم ورک نو کلاس روم نو پیریڈ نو لیکچر نو لیکچرار نو سټوډنټ نو پبجیو پریپایرو لای لډو او چې ریزلټ راغی د مردان بورډ نو 1100 کې 1100 نمبر پته نشته چې کمپیوټر دی د علامه اقبال ورپیټ کړی که بو علی سینا که البیرونی که الفارابی که د ډاروین کرپی سیستم دی پکې ور برابر کړی عجیبه ده بیا دی خپه کېږي سپینې مه وایه که الله چې کم انسان کې د قوم د خدمت جذبه و الله دې کامیاب کی اور خدمت به هغه څوک کوي چې خدمت پیژني او خدمت په څلور قسمه دي نمبر 1 اپنی خدمت آپ کرنا خپل خدمت په خپله کو ځان له خپله اوبه راواخله زه سټوډنټانو ته وایم ځان له کپړې خپله استري کوئ بوټان خپله پالش کوئ خپل خدمت په خپله کوه ځان نه واواخان مه جوړه چې کور ته راشي او په کټ کې کښېني او زنانو ته چې اوبه راوړه واواخان راغی اوبه راوړه ولې ته د کولر نه ځان له اوبه نشي راغستی دا پیغمبر اسلام سنت طریقه دا وه خپل خدمت په خپله کول دویم نمبر د دوستانو خدمت کول دریم نمبر د عوام الناس خدمت کول ځان له بیل داخله د ګاونډیانو بیل داخل کړم ځان له سبزي راوړي یو څو ګاونډیانو له سبزي راوړه بازار ته ځي کوڅه کې ووایه وایي زه سودا راوړم د بل چا ضرورت شته نمبر 3 اور نمبر 4 وہ خدمت کرنا جس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو نمبر 4 وہ خدمت کرنا وہ خدمت کرنا جس کے لیے کوئی بھی تیار لکه جمعات کې د استنجا په ځای کې چا 15 کیلو قاذورات وکړه فار ایگزامپل اوس یوم راځي چې تیګ را خلاصېږي دا چا کړي بل هلکه درې څلور انسان کمزوري د لیټرین باتروم ته ځان رسولی نشه بتخاذ بشري به دغلته کېناست اور بوج هلکا کر دیا دغه ځای تشریف فرماشه اوس یو چې تیګ وي دا چا اوبه پې واړو بس صفا بشي انسان کمزوري دی ډېر کمزوري دی دی که نه دی توجه او زما مطالعه کوله هغه ځای کې د استنجا ځای کې څه سیسټم پروت و یو کاکا راغی و چې تیږې را خلاصېږي په جومات کې ما ته وایي دا وګوره چې دا چا کړي دي ما ورته دا تا کړي دي و چې تیږې را چا تیږې څه په ارام کښېنه خو اوبه پې واچوه بس خبره به ختمه شي یو مثال دا شو دویم مثال دا دی په دغه روډ په دې سړک باندې دغلته په دې لار سپی مړ پروت دی یوم پوزه پټۍ ګیر بدلی او اکسلیټر پرېږده بلم پوزه پټی او ګیر به ستا ګوره ته انسان تا کې به د خدمت جذبوي پر میدان کې منځ د اعتماد څیز ډېر غټ که دا خدمت نه چې په منځ کې زه په چا اعتماد کوم چې په دې حاضر امام پسې په منځ کې په اعتماد کوم په خدمت کې په اعتماد پکار دی که نه دی پکار ووایه که نه ووایه اور پاتې شو مولانا صاحب وختي خبره وکړه زه وایم نکام عبادت دی زمونږ د علماو سیاست هم عبادت دی مونږ سیاست هم د عبادت په نیت باندې کوو دا خو ته چې خفه کېږي چې مولا سیاست سره سویمه ده اصل کې عوام سیاست دروغو ته وي نو دا په علماو دوی ښه ګمان کوي دوی چې د مولا دروغو سره سویمه ده دا خو د پښتنو خپل کوډز ورز دي وایي سړی مې دله په سیاست کې وو چل مې ورسره وکړو ګوته مې ورسره وکړه وایي سړی مې دله په پاو کې وو دا کوډ ورز دي د پښتنو هغه 2 نمبر کار ته په پاو کې بل له خیر ورکا بل له پیدا ورکا موږ چانسونو پسې ګرځو عمر سے په دور کې یو صحابي اس واغسته پس 400 درهم باندې یا په دینار باندې چې راغی ورته درې په څو واغلی په 400 باندې مثال په طور هغه ته یو چکر پې چې په چکر وو وایي دا خو قیمتي دی دا خو تا کمې پیسې ورکړي مالک له هغه یو چکر بل وایي دا خو د 600 دی هغه ته یو چکر بل وایي دا د 900 دی وایي چا نه یهودي نه هغه یهودي راوسته وایي دا تا په ده باندې ډېر ارزان خرڅ کړی د دې قیمت لږ زیات دی 900 دراهم ورته نورم پوره کړه پوره قیمت یې ورکه چې د چا کم حق دی هغه حق ورکه هغه قیمت ورکه او نن موږ څه وایو چېرته د چانس ځمکه به نه د چانسونو پسې ګرځئ د چانس ګاډې به چېرته نه چې د چانس د چانس موږ دې ته وایو که د چا سټ تاویږي چې سټ ورلته وکړو که څوک خوږو چې خوږې کړو دا خبرې غلطې دي
د چا چې کوم حق دی هغه نالج کورس منم، د پاک آرمی کورس منم، د خیبر پښتونخوا د پولیس ټریننګ کورس منم، د ختم نبوت کورس منم. خو وایا خیبر پښتونخوا کې د باجو کورسونه وایا کنه، د باجو کورسونه د لاس په اشاره کې د دې کورج کې دی ته ونیسئ چې د لاس څوک نه خو دا به ټیک باجو والی د باجو کورسونه زما د دې ماشومانو د سټوډنټانو نه د پریمري د میډل های سټوډنټانو وایا ډمان جوړوي زما د دې مدرسې د ماشومان نه ډمان جوړوي، زموږ مستقبل ډمان کوي. او که ته په دې خبره کې چې مفتي صاحب دا خبره مه کوم، زه بالکل جماعتونو خبره نه کوم، زه اصلاح معاشره، زه مستقبل صحیح غواړم چې او که ته په دې خبره کېږي چې دا خبره مه کوم، نو که زه دې په دې مولاتوب کې خوښ نیم ما هم پرېږده چې داخله واخلم، اسې پرې داخله ده 15 کاله پس به رانه ښه کړنګېدلې ډم جوړي. ما زه د ډم خوښ یم که مولا دې خوښ یم ووایه. لہذا د هغه چا اصلاح پکار ده چې څوک زموږ مستقبل ډمان